السلام علیکم. ریسنټلی د افغانستان او روس ترمنځ یو ډیفنس ډیل تر سره شوی دی. د وخت کې دا خبر ټوله انټرنیشنل میډیا ریپورت کوي، خاص کر امریکن ویسټرن میډیا ورسره د افغانستان، د پاکستان او د انډیا چې کومه میډیا ده هغه په دې باندې ډیر زیات تاوده بحثونه کوي. نو موږ هم ضروري وګڼله چې یاره دا خبر ستاسو مخې ته راوړو، په دې باندې تاسو ته یو کمپلیټ ډیټیل ریسرچ بیسډ انالیسز یا تجزیه پرووایډ کو. مهرباني وکړئ دا ویډیو ریپورت تاسو لپاره ډیر زیات اهم دی که تاسو د پاکستان، افغانستان، امریکا او روس په جیو پولیټیکل سټریټیجیک پارټنرشپ یا ریلیشنز باندې ځان پوهه کول غواړئ نو مهرباني وکړئ دا ویډیو خامخا تر اخیره پورې وګورئ، ځکه چې د دې لپاره موږ ډیر زیات جوړ ریسرچ او تحقیق کړی دی او غواړو چې یاره تاسو په صحیح معنو کې په دې ټاپک باندې پوه شئ. ګرانو کتونکو، څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د دې دفاعي معاهدې بنیادي مقصد دا دی چې افغان طالبانو سره هغه جدید ملیټري ټیکنالوژي یا هغه ملیټري لیول سره چې کومه آرمی ده یا کوم فیسیلیټیشنز دي یا کومه جدید اسلحه ده یا موږ داسې ویلی شو چې کوم ډیوایسز دي چې هغه په دې دور کې د هر یو ایډوانس ملک سره موجود دی او د هر ملک دپاره ډیر زیات ضروري دي، خو د افغانستان سره د نشت برابر دي. لکه د افغانستان سره د افغان طالبانو سره ایرفورس هوایي پوځ چې دی دا نشته. دغه شانته د افغانستان سره فایټر جیټس جنگي تیارې چې د هغې په ذریعه باندې په نن سبا دور کې ټول جنگونه دا ریاستونه چې کوم دي دا کوم سټرانګ پاورفل ریاستونه چې دا کوم جنگونه کوي هغه د دغه ایرفورس او د هوایي اسلحې یا فایټر جیټس یا ډرونز په ذریعه باندې ترلاسه کوي یا د میزایلز ټیکنالوژي په ذریعه باندې ترلاسه کوي. لکه اوس موږ او تاسو ګورو چې د ایران سره کوم فایټر جیټس دي نو هغه خو د ایران سره نشته چې هغه هم ډیر زیات ضروري دي، خو بل طرف ته د ایران سره میزایل ټیکنالوژي او ډرون ټیکنالوژي په واپر مقدار کې موجود ده. نو د دې په ذریعه باندې هغې امریکا ته ډیر زیات لو شکست ورکړو. خو د افغان طالبانو سره د افغانستان سره دا څیزونه بالکل د نش برابر دي. افغان طالبان صرف په ګوریلا وارپیر کې یا په پراکسی وار کې دی ایکسپرټ دي، خو نن سبا صرف په پراکسی وار باندې کار نه کیږي، بلکې د دې سره سره که یو ملک غواړي چې هغه د ځان پروټیکټ کړي، هغه د نورو ملکونو نه د نورو دشمن ملکونو د ځان بچ وساتي، نو د هغې سره به الریډي هوایي ایرفورس هوایي ځواک چې څه ته وایي هغه به ورسره موجود وي. ورسره د هغې سره به جدید فایټر جیټس، جنگي تیارې، ډرون سیسټم، میزایل ټیکنالوژي او داسې نور د انټیلیجنس په مات کې چې کوم ډیوایسز په کار راځي دا ټوله ټیکنالوژي دې ته ډیفنس ټیکنالوژي وایي. دا ډیفنس ټیکنالوژي چې کومه ده دا به د دې سره اویلیبل وي، هله به دا د یو دشمن ملک نه ځان بچ ساتلی شي، خپل حفاظت به کولی شي. خو څنګه چې ما تاسو ته وویل چې د افغان طالبانو سره دا څیز نشته. رشیا هغه ملک دی چې تاسو موږ ته دا هم معلومه ده چې په معاشي لحاظ سره خو روس دومره مضبوط نه دی، خو په دفاعي او پوځي لحاظ سره روس یو ډیر مضبوط ملک حسابیږي. لکه د هغې سره میزایل ټیکنالوژي اویلیبل ده، ورسره د هغې سره جدید فایټر جیټس جنګي جهازونه شته، دارنګ ډرون سیسټم د هغې سره شته، بیا داسې میزایل ټیکنالوژي ورسره نیوکلیر ټیکنالوژي نیوکلیر هتیار ورسره هم شته. نو په واپر مقدار کې د رشیا سره دا پوځي سازو سامان چې دا موجود دی. د افغان طالبانو بنیادی مقصد دا دی چې رشیا دغه ټول څیزونه هغې ته پرووایډ کړي. اوس په دې معاهده کې دا لیکل شوي دي، زیاتره خبرې په میډیا باندې نه دي هایلایټ شوي، ځینې څیزونه پکې سیکرټ ساتلی شوي دي، خو کوم ډیټیلز چې مخې ته راغلي نو هغه دا دي چې روس به افغانستان ته، افغان طالبانو ته یو ټیکنیکل کوآپریشن په پوځي لحاظ سره، په دفاعي لحاظ سره پرووایډ کوي. ورسره بله وجه دا هم کیدی شي چې ځینې تجزیه کاران او کارپوهان دا وایي چې د رشیا سره کومه جدید ټیکنالوژي موجود ده، د ډیفنس چې کومه ټیکنالوژي موجود ده دا به افغانستان ته، افغان طالبانو ته پرووایډ کوي. د دې نه علاوه دا هم ویل کیږي چې په افغانستان کې یوه وسلواله ډله ده چې هغې ته وایي آیسس کې یا داعش خراسان، او دا هغه وسلواله ډله ده چې دا نه صرف د طالبانو خلاف ده، نه صرف د پاکستان خلاف ده، د ایران خلاف ده، بلکې دا د رشیا هم خلاف ده. او په رشیا کې
په تیرو څو کلونو کې که موږ هیسټري طرف ته لاړ شو هلته کې وګورو نو په روس کې هم دغه وسلوالې ډلې ډېرې زیاتې لویې او درنې حملې او بریدونه ترسره کړي دي چې د هغې په وجه باندې رشیا ته ډېر زیات نقصان رسېدلی دی. په دې وخت کې د رشیا سره د دغه داعش خراسان نه هغه ډېره زیاته یاره لري، د ځان لپاره یو ډېره زیاته لویه خطره ګڼي. او په افغانستان کې بیا د دې نیټورک ښه مضبوط موجود دی. نو روس دا غواړي چیرې د افغان طالبانو سره خپل تعلقات مضبوط کړي او افغان طالبان پر اعتماد کې یعنی په اعتماد کې واخلي او د افغان طالبانو په ذریعه باندې دغه داعش خراسان چې کوم نیټورک دی یا چې د کوم خاص ټکانې دی هغه ختم کړي، دا د جرلو نه زیلو نه دا وسلواله ډله ختمه کړي. نو حاله به په روس کې امن او امان برقرار شي. په افغانستان کې چې امن او امان برقرار شي، په نورو ګاونډي هیوادونو کې دلته چې په دې سنټرل ایشیا کې کوم ملکونه دي چونکې داعش یو داسې ډله ده چې دا په دې ټولو سنټرل ایشین کنټریز کې په دې ټولو مرکزي ایشیایي ملکونو کې ترهګري او دهشتګردي ترسره کوي. د هغې مقصد خو دا ټوله مرکزي ایشیا ده. نو روس دا غواړي چې یاره دا د سنټرل ایشیا نه دا داعش چې کوم دی دا په مکمل ډول ختم شي او د دې په ختمولو کې افغان طالبان زموږ سره تعاون او کومک کولی شي. د دې وجې نه هغې د افغان طالبانو سره دا تعلقات چې کوم دي نو دا غواړي. دویمه وجه د دې دا ده چې ځینې ماهرین او اکسپرټ دا هم وایي چې څنګه په یو وخت کې USSR یو عالمي قوت یو طاقت او په 14-15 ریاستونو باندې دا مشتمل خو بیا دا مات شو، د شکست وخوړلو. هغې له راځو وروسته درته وایو په دې ویډیو کې خو دومره درته وایو رشیا دا غواړي چې په افغانستان کې بیرته په دې وخت کې که موږ وګورو نو امریکا د افغانستان نه وتلې ده، د امریکا پوځ د افغانستان نه وتلی دی او په دې ټایم کې په افغانستان کې صرف د طالبانو اختیار دی. نو روس دا غواړي چې واپس US ریټرن افغانستان ته ونیسي، یعنی امریکا واپس خپل انفلوئنس یا اثر رسوخ په افغانستان کې قایم نه کړي، بلکې روس دا غواړي چې په افغانستان کې د رشیا انفلوئنس او اثر رسوخ موجود وي. نو افغانستان کې چې د رشیا اثر رسوخ موجود وي، په افغانستان کې چې کوم ریسورسز دي کوم وسایل دي نو د هغې نه روس ته هم پیدا میلاویدلی شي. هغه ریسورسز په افغانستان کې موجود دي چې هغه د دې دور اهم ضرورت دی، لکه ریر ارت منرلز دي، داسې تانبه شوه، نور داسې څیزونه دي، ګڼ شمېر وسایل دي چې د هغې په دې دور کې د دنیا هر ملک ته ضرورت دی. نو روس دا غواړي چې که د افغانستان سره د افغان طالبانو سره د روس تعلقات ښه شي نو د دغه ریسورسز ته هم موږ اکسس کولی شو، د هغې نه هم موږ فایده ترلاسه کولی شو. نو روس په بدل کې د افغانستان نه دا ویل کېږي چې دا غواړي او افغان طالبان ډیفنس ډیل د دې دپاره د روس سره وکړو چې یاره افغان طالبان افغانستان آرمي څنګه ما تاسو ته وویل چې هغه په دفاعي لحاظ سره ډېر زیات کمزوری فوج دی د افغانستان او هغې ته اوس دا احساس شوی دی چې رقم د یونایټډ سټیټ اف امریکا سره یا د اسرائیل سره یا دارنګ د چاینا سره، رشیا سره، انډیا، پاکستان د دې ملکونو سره کوم مضبوط ډیفنس فورس موجود دی، دغه شانته فورس او طاقت به افغانستان له هم ترلاسه کول پکار وي. نو هله به افغانستان په راتلونکي ټایم کې د دفاعي چیلنجونو مقابله کولی شي، یعنې ځان به د هغه سټرانګ پوځي ریاستونو نه بچ ساتلی شي کوم چې د دوی دپاره په دې جغرافیه کې یوه لویه خطره ده.